بسم الله الرحمن الرحیم. په داسې حال کې چې پر پاکستان باندې سیمه ایز فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي، د هند حساسیت لا بربنډ شوی دی او په تازه څرګندونو کې د هند پوځ مشر هم آن د پاکستان فزیکي شتون او جغرافیوي شتون تر سوال لاندې وړی ویلي دي چې که پاکستان خپل دغه پالیسیو ته چې د ترهګرو ملاتړ کوي او همدارنګه په هندوستان کې ناامني جوړوي دوام ورکړي، نو دوی به د تاریخ او جغرافیې له بحث څخه محو شي، حذف شي. چې پاکستان طبعا په دې خبرو غوسه شوی او ځواب یې ښودلی. بحث دا دی چې په سیمه کې د چین سره هم ویل کېږي چې د پاکستان اړیکې لکه پخوا هغسې چې څومره نږدې ولې نه دي پاتې، او چینان په دې ورځو کې هغه اعتماد چې پر پاکستان یو مرحله کې په ډېر افراطي ډول باندې کوي هغه نه لري. د مسکو نظر هم د پاکستان په باب باندې ډېر زیات مثبت نه دی، ځکه هغوی د امریکایانو پروژې مخ ته وړي. عین وخت یوازې ایران بحث د ایران د مجبوریت له مخې د امریکا او ایران ترمنځ د تعامل لپاره پاکستان د یو منځګړي او کوربه په توګه منلی او په دې برخه کې یو څه د دوی ترمنځ اړیکې تامین شولې. ولې ویل کېږي چې لا هم د داعش د ملاتړ په پار باندې ایران هم پر پاکستان باندې اعتماد نه لري. دغه مرحله کې چې هند هم پر پاکستان فشار راوړي او آن کیدای شي چې یو ځل بیا د جګړې اورې ترمنځ ولګېږي، د افغانستان غیر فعال او تقریبا کمزوری بهرنی سیاست د دې لامل شوی دی چې موږ که خپله توانایي نه لرو، حد اقل د نورو له فشارونو د انسجام څخه هم کار وانه شو خیستلی. لکه پاکستان چې اخلي، لکه پاکستان چې په هر سټیج کې کوشش کوي افغانستان د ترهګرو ځاله معرفي کړي، لکه پاکستان چې کوښښ کوي د امریکا او د نورو هیوادونو د لیدلوری د افغانستان په باب باندې منفي کړي او یا هم پر افغانستان باندې د فشار دپاره ترې استفاده وکړي. موږ د غیر فعال سیاست له وجې نه نه یو توانېدلي چې له دغه فرصتونو څخه ګټه واخلو او پر پاکستان باندې هغه فشار وارد کړو کوم چې موږ خپله یې منحیز یو هیواد او سټیټ او دولت نشو واردولی. زموږ کمزوري که هغه نظامي کمزوري ده، که سیاسي کمزوري ده، او که په هر ډول سره هغه کمزوریانې چې لرو هغه د دې جوګه نه دي چې موږ د وتوانېږو پر پاکستان باندې بالمثل فشار چې هغوی وارد کړو. ولې حد اقل په سیاسي ماحول کې چې کوم فرصتونه رامنځته شوي دي له هغې څخه باید ګټه واخلو. ولې نشو اخیستلی؟ پاکستان څومره تر فشار لاندې ده، هند به پر پاکستان څومره فشار راوړي او بالاخره طالبان کولی شي له دې فرصتو ګټه واخلي. دا ظرفیت لري او که نه؟ سلام، وخت مو په خیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس ستانکزی درته وړاندې کوم. دوه محترم میلمانه راسره خپرونه کې ګډون لري. له امریکا څخه سیاسي شنونکی ښاغلی وحید تابع او له لندن څخه سیاسي شنونکی ښاغلی سید ذاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل له سادات صاحب څخه کوو. سادات صاحب، ستړي مه شئ او پوښتنه م همدا ده چې څومره احتمال شته چې په سیمه کې پاکستان یو ځل بیا د هند په ګډون، البته د هند له لوري نه او د نورو هیوادونو لور نه تر فشار لاندې او ان د جګړې لوري ته لاړ سي؟ سلامونه او درناوی تاسو ته قدرمن میلمه تابع صاحب ته، ستاسو د پروګرام تخنیکي همکارانو، د پروګرام لیدونکو ته. ګورې په ټوله کې د دغسې یو هیواد په نامه چې کوم پاکستان یادیږي، د دوی خلقت او د دوی مشروعیت تر سوال لاندې دی، ځکه یو هیواد چې خپله ځمکه ونه لري، خپل تاریخ ونه لري، خامخا لانجمن دی، ستونزمن دی، د پردیو په ځمکه باندې د یو غاصب د رول لوبوونکی دی. په دې کې شک نشته چې دا سیمه د افغانستان او د تاریخي افغانستان او د هندوستان ترمنځ سیمه او خاوره ده. بناء د دغسې یو نامشروع زیږندې لامل چې شه ده، د دې مسؤلین څوک دي او دغه شر چا جوړ کړی او دی کې اهداف څه دي، دا ډېر اوږدې ریښې دي په دې کې. بناء بیا د هغې ځینې سړی کولی شي چې اټکل وکړي چې پاکستان کوم رول لوبوي په سیمه کې، آیا کوم هویت او حیثیت هم لري او یا دا چې یوازې د همدغې پروژو مسؤل دی چې له بهر نه دوی ته ورکول کېږي. په ځانګړې توګه هلته رول د پاکستان د فوج او اس آی اوسېږي. د ورځې نه چې دوی پیدایښت شوی دی همداسې دی چې دا رول هم دوی ته ورکړل شوی دی او دوی تصمیم نیسي په ټول هماغه غاصبه خطه کې هم او په سیمه کې هم. بناء هغه ګواښونه چې اوس یو ځل بیا تازه شوي دي، یا دوی د افغانستان د اوسني ناتوانۍ سره په اصطلاح جرأت کوي او د اغزن سیم نه هم په حساب راوړي او تیاري راوړي او بمباردونه کوي، دا هغه حالتونه دي چې دوی ته دا ورکړل شوی دغه موقف او دا هماغه باداران دي چې دی زیږولی دی. او د افغانستان مجبوریت بدبختانه دا باید ومنو چې موږ ښه سیاستوال نه دي لرلي په ځانګړې توګه په تیر نیمه پیړۍ کې چې وشي توانېدلی د افغانستان د موقف نه د نړیوال سټیج کې
هغه رقم چې د افغانستان ګټې ایجاب کوي ترې ګټه پورته کړي او د نړیوال قوانینو په رڼا کې د سیمې هیوادونو سره هند په خپل سیاستونو کې په محتاطانه عمل باندې یا محافظه کارانه عمل باندې ډیر زیات مشهور دی. همیشه پرې نیوکه دا وي چې هغه څه چې غږیږي هغه څه قاطعیت نه وي په عمل کې. ولې په هر حال باندې د پاکستان پر وړاندې هغوی سیاست متفاوت دی. اوس یو ځل بیا ګواښونه هم کړي دي، دا څوام ځل دی چې حتی د سندور عملیات هغوی یادوي چې دا لا نه دي درېدلي. آیا هند به پر پاکستان فشار راوړي مخکې تر دې چې راشو افغانستان څومره استفاده کولی شي؟ هند به پر پاکستان برید وکړي یا پر پاکستان به فشار راوړي؟ ځکه که داسې حالت رامنځته کېږي نو موږ بیا یو فرصت موندو. ستونزه دا ده چې هندوستان تل تر تله ګواښېدلی دی، لکن موږ تاسو یو متل لري وایي څنګه چې غورېږي هسې نه ورېږي. او واقعیت د خبر دا ده چې څنګه چې دا غورېدلی دی هسې کله هم نه دی غورېدلی. نو موږ د دوی د دوو ترمنځ په لانجو کې په اصطلاح راګیر یو، کله پاکستان موږ په اصطلاح خپل هغه بولي چې د انډیا په اصطلاح الټرنیټیو مو بولي، غواړي داسې ووایي چې د انډیا موږ تحریک کوي. حال دا چې افغانستان خپل تاریخ لري او خپل په اصطلاح د تاریخ په رڼا کې خپل ملي ګټې لري. افغانستان د هیڅ چا د ګټو محافظ نه دی، یوازې او یوازې خپل د ملي ګټو پر مبنا به سیاست کوي، خپل د خطې ساتنه به کوي. راغلم د انډیا په رول کې، انډیا د افغانستان کې چې کله هم هر څوک حاکمان دي یا وی په پخوا کې وو، انډیا دولتونو کوشش کړی چې د هغې حاکم دولت سره ښې اړیکې ولري. هغه که په تعلیمي برخه کې دی، که په صحي برخه کې دی، که په آبادۍ برخه کې دی. انډیا تر همدې که چې حتی د ځینې کسانو د مثلا ما په یاد د ثور د کودتا نه د مخه ارکان حربۍ دپاره هم انډیا ته تلل چې ارکان حربي یا د هغې ځینې یا د ترکیې نه اخیستل په نظامي برخه کې، چې دا ډېر ځنډنی زموږ روابط دي دغه سره. لکن تر څنګ چې هغه قاطعیت چې انډیا ته په کار دی د پاکستان پر وړاندې تر اوسه نه دی ښودلی، په ځانګړې توګه په هغه وخت کې چې افغانستان باندې څو ځله یرغلونه په ډېر څرګند ډول د کابل په زړه باندې وشو او تاسو ولیدل چې 400 نه پورته مظلوم کسان په روغتون کې شهیدان کړای شول. دې وخت کې هم انډیا قاطعیت ونه ښودو، دې وخت کې هم د افغانستان سره د دوستۍ په نامه دوی داسې یو پرېکنده تصمیم ونه شو نیولی یا داسې مرسته د افغانستان سره انډیا طبعا خپل ګټې ګوري هندوستان او دوی په ملګرو ملتونو کې کورې ودان یو غږ پورته کړ. ولې بحث دا دی چې زموږ سیاست څومره فعال دی، طالبان څومره دا توانایي لري. کله چې موږ وایو چې بالمثل عمل، خو طبعا طالبان توجیه کوي په دې باندې چې بالمثل عمل نشو کولی، هغه امکانات او ظرفیتونه نه لرو. ښه چې هغسې نشو کولی، راځئ سیاستونو ته کورني سیاست کې خپل بحثونه لرو، هغه یو خواته. په بهرني سیاست کې کوم فرصتونه چې شته، کوم د پاکستان بې باورۍ چې دي، طالبان څومره دا توانایي لري چې دا پر یو د فشار په یو وسیلې بدله کړي. مثلا داعش خراسان په مکمله توګه باندې په پاکستان کې کمپون لري، فعال دي، او هلته مشران او هغه ټول اوسي. او د عایش خراسان یو له مهمه اهداف څخه دا ده چې ایران ته هم ناامني ویسي، منځنۍ اسیا ته هم. دغه مسئلې څخه موږ څومره استفاده کړې ده چې دوی ته وښیو چې دا ګواښ د پاکستان لوري ورپرېږدي، یا د هند او پاکستان په معضله کې طالبان څومره توانایي لري، څومره ظرفیت لري چې دغه بهرنی سیاست تنظیم کړي. ستونزه همدلته ده چې افغانستان چې په انزوا کې ساتل شوی دی، دا د افغانستان د اوسني حاکمانو د ناکامه سیاست یوه برخه ده. ځکه دوی په دې جوګه نه شول چې ځانونه دې ته په اصطلاح برابر کاندي چې اول په هیواد کې دننه مشروعیت ترلاسه کړي، چې د هیواد دننه مشروعیت په اساس بیا نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. یو حکومت یا یو نظام چې په دننه هیواد کې ځان ته ونشي کولی د خپل د ولسونو له ادرسه مشروعیت ترلاسه کړي، هغه خامخا داسې یو حالت سره مخامخ کېږي. یو هیواد چې هیڅکله یو اساسي قانون ونشي لرلی، ونه ښیي چې زما لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د کوم نړیوال قوانین تر چتر لاندې دا عمل کوم، دا بیا بله ستونزه ده. له بلې خوا نه موږ تاسې ګورو چې د ولس او د نظام ترمنځ واټن د په ځای چې کمه شي ورځ تر بله زیاتېږي. او عمده لامل یې هم دغه دی چې د تعلیم دروازې تړل شوي دي، دا د نیمایي قشر په مخ کې، او دا واقعي ظلم دی او د اسلام د احکامو سره ټکر دی. دا هغه زموږ کورني کارونه دي چې موږ باید کړي وای، تر اوسه پورې نه دي شوي، او دا ستونزې دوی لا نه دي بریالي شوي چې په خپل منځ کې سره حل کړي. یعنې کابل کې واکمنان د قندهار سره په یو تفاهم باندې نه دي، او دوی په دې پوهېږي چې دا د خدای د حکم خلاف کار دی.
دغه شیان په خپل د دې لامل شو چې افغانستان په یو انزوایي حالت کې پاتې شي او هر څوک لکه پاکستان یا بل او بل هر تور چې وغواړي په افغانستان باندې وتپي ځکه په نړیوال سټیج کې موږ څوک نه لرو چې موږ غږ بدرګه وکړي نړیوال سټیج څوکۍ زموږ سره نه ده موږ خپل دفاع وکړو ډیره مننه پر لار چاره غږیږو تابع صاحب تاسو سړي مشه زه پښتنه همدا کوم چې د فرصتونه څومره دي د افغانستان لپاره کاهیانا د خپل توانایي پر اساس محاسبه کوو شاید موږ هیڅ اوسو او یا هم ډیر کمزوري اوسو خصوصا اوس وخت کې او د پاکستان پر وړاندې په عملی امکاناتو کې شاید کمزوري اوسو ولې بحث دا دی چې همیشه یوازې پر امکانات او وسایلو کمزورتیا نشي توجیه کېدلی بلکې نور فرصتونه وي وادونه دي حساسیتونه دي مدیریت کېدل غواړي د اړیکو جوړېدل غواړي څومره فرصتونه موجود دي د دې دپاره چې که موږ کمزوري هم یو ولې پر پاکستان فشار راوړو هغه که د هند او پاکستان ناندرۍ وي هغه که د ایران او د روسیې او د چین حساسیت وي هغه کار څه وي دغه فرصتونه که لږ واضح شي ګورئ ستانکزی صاحب هغه هیوادونه یا هغه ممالکو کې په هغه هیوادونو کې چې مشران یې خپله جغرافیه خپل شاوخوا سیمې څخه معلومات ونه لري هغه به تل په جګړه کې ښکېل اوسېږي چې له بده مرغه هغه یوه جغرافیه په ټولو هیوادونو کې او افغانستان ده چې هیڅکله د دغه 50 کلن ناورین را په دې خوا چې په افغانستان په جګړه کې ښکېل ده او موږ نیابتي ډلې له بده مرغه په موږ کې راوزېږېدلې را پیدا شولې د بل چا ډول ته څڼې اچوو موږ خپل خلک خپله سیمه او د جغرافیې ارزښت ته په کتو سره هیڅکله خپل سیاست عیار نسوی کړلی چې په همدې کې پس پاتې شولو او هغه هیوادونه چې دلته نیابتي ډلې وروزلې هغو په ډېر اسانه او ټیټه بیه وتوانېدل چې د افغانستان له جغرافیې هغه منفي پوینټونه هغه پوینټونه چې هغه ضعف ټکي د افغانانو دي په هغه کې راښکېل کړي دي او د دې څخه قرباني اخلي چې ډېر مسایل دي لکه مذهبي مسایل قومي کرکه په همدې ډول سمتي مسایل د افغانستان هغه ارزښتونه چې په سیمه کې خلک پرې راټولېدل دا یې ټول د همدغه نیابتي ډلو په زور باندې او یا د هغو په لمسون باندې چې د پیسو د واک ته رسېدلو په خاطر باندې کارولې له دې څخه یې ګټه پورته کړله دغه ټولو مسایلو باندې د افغانستان سیاسیون په دغه مسایلو پوهېږي خو داسې دوی پکې ځان نشي پیدا کړی او د افغانستان دغه جغرافیایي ارزښت ته په کتو سره دوی په سیاست کې ډګر نشي خپلولی دا راګرځي د موږ په ضعف باندې موږ خپله کورنۍ کارخانګي هېڅکله حل نشوی کړلی موږ ښه غږیږو ښه شعارونه ورکوو موږ د افغانستان تاریخ تل په خپلو سیاسي بحثونو کې یادوو اما داسې دې ته نجات نسو ورکولی د حل لاره نسو پیدا کړی دا د موږ هغه د ضعف ټکي دي چې له بده مرغه په باندې موږ سره راټولېږو یعنی موافق یاست چې کافي ډېر فرصتونه شته په سیمه کې چې موږ یې پر پاکستان د فشار په توګه وکاروو ستانکزی په هیواد کې له څونه هیوادونه دي دغه هر هیواد دا خو درسته ده چې هیوادونه سره ویشل سوي دي د کرورو هیوادونه یا څوک چې زور لري د هیوادونه په همدغه کې ځان را پیدا کوي ګورئ چین د تریاکو جګړه شاته پرېښې ده خو نن چین سره امریکایان اوږه په اوږه مخته ځي او د هغه مسله چې خپل امریکایانو نه غوښتل چې چین د تایوان نوم په خوله واخلي نن ډونالډ ټرمپ د تایوان نوم د چین د نمایندګۍ د استازولۍ په خاطر باندې هغه په خوله کې تاویي یا هغه هندیان چې تل عمر یې په ټول غلامۍ کې تېر شوی و خو نن د برکس د پیسو د ژوندي کولو په خاطر باندې چې دا یوه مړه جمله وله او ډونالډ ټرمپ په دوهم دور د ولسمشرۍ کې خپل وتوانېد چې د برکس په وړاندې ودرېږي او د پیسو چاپخونه یې وربنده کړي اما نن چون هند په سیاست کې یوه غوښنه برخه خپله کړې ده نن هند ځي د برکس په کنفرانس هیوادونو کې برخه اخلي او غواړي چې بیا ځلې په سیاست کې ځان را پیدا کړي او پاکستان ته ګوتڅنډنه کوي دا ټول هغه مسایل دي چې هیوادونه هوښیاره لوبه کوي هغه خپل استخباراتو څخه هغه خپلو جیوپولیټیک ارزښتونو څخه په کتو سره دوی ځان په سیاست کې پیدا کوي نو له بده مرغه موږ تل مړه پاتې یو دا نشي کېدلی چې ته به ښه درسته ده چې ډک جیب یا ښه اقتصاد یا اتومي وسلې یا په اوس عصر کې دا د ټکنالوژي مسایل مطرح دي اما ځینې وخت د تا د جغرافیې ارزښت د تا ولس دا هم یوه ډېره مهمه مسله ده ګورئ د بروني ډېر وړوکی هېواد ده خو توانېدلی ځان ثابت کړي هېڅوک ورته ګوتڅنډنې نشي کولی اما له بعده مرغه د موږ د جغرافیې چې ارزښت یې په سیمه کې د چینایانو ته دا اوس هندیانو ته روسانو ته او په همدې ډول امریکایانو ته ډېر د بحث وړ ده ډېر مطرح ده په سیمه کې دا جګړه چې دلته 50 کاله تر شا پرېښودل سوې ده دغه توندروې څېرې چې دلته په افغانستان کې دننه دا 50 کاله له بعده مرغه د امریکایانو په نفع باندې ولوبېدلې او هغو عملا دلته دا وروزل چې هغه کلیپونه یې شتون لري
هیلاري کلینټن وایي په همدې ډول رونالډ ریګن له مغه فصل سره په دې خو تر اوسه پورې ټولې په خوله کې یادوي. حتی چینایان دا اوس دلته په افغانستان کې دننه له بده مرغه زه فکر کوم چې ډېره غوښنه برخه د استخباراتو دلته لري چې حتی دا مدنیات یې ښه بېلګې کېدلی شي چې دوی په خپله ولکه کې نیولې ده او دغه هېوادونه چې لکه ازبکستان او ترکمنستان دوی غواړي چې افغانستان په مدنیاتو کې سرمایه ګذاري وکړي، حتی د هغو مخه ډبوي. نو زه فکر کوم چې موږ فرصتونه چانسونه له لاسه ورکړو، نسو کولی په دغه وخت سره لوبه وکړو په سیاست کې ولې ځان نشو پیدا کړو کولی؟ خپل یعنې ولس فکر کوئ چې په دوامداره شکل موږ نه یو توانېدلی یا دا طالبان دي چې په دغه مقطع کې نشي توانېدلی له دغه فرصتونو نه ګټه واخلي او ان د پاکستان پر وړاندې بیا موږ نهایتا بېوسه ثابتېږو؟ زه فکر کوم ستانکزی صاحب دغه ټول هیوادونه یو قومي کودونه، مذهبي کودونه، ژبني کودونه دا په دنیا کې له بعده مرغه معمول دي. په دغو کې د سیاستمداران ځانونه پیدا کوي او هغه هیوادونه چې قوي دي هغو بیا د دغو هیوادو دپاره حتی سیاسي صنفونه په خپلو هیوادو کې لري چې څه ډول دغه خلک قرباني کړي او له دوی څخه قرباني واخلي. د پښتون له بعده مرغه چون چې په دنیا کې معمول د ګورې کوم فکر کړي له کله نه چې افغانستان دغه د کرغېړنه کرښې په منځ کې راتاو سوې ده، ټول هیوادونه د دنیا کوښښ دا کوي چې په راسي حکومتولۍ کې دلته پښتون واوسېږي. دوی پوهېږي چې پښتون په څه ډول راګیر کړي او کومو جملاتو څخه کار واخلي تر څو پښتون د خپل سیاست په خاطر باندې په سیمه کې ولوبوي. له بده مرغه دغه مسله سته. له کله نه چې بیا ضیاءالحق واک ته رسېږي، ضیاءالحق په ټول ټال کې د عربانو او د امریکایانو په ګډون چې دلته د ناتو د وارسا جګړه وله او هغو سره ښکر په ښکر دوی وتوانېدل چې هغه کرکه په پښتنو کې په دواړو پښتنو کې له بده مرغه چې هغه دیني او مذهبي کودونه ول هغه څخه یې کار واخیسته او د پښتونولۍ کودونه یې سره ګډ کړل. پښتون یې په تاوتریخوالي کې او په افراطیت کې راګیر کړ. موږ د افراطي مسایلو قرباني یو له دې څخه ورځ تر بلې فقط دغه څنډې مذهبي او دغه دیالوګونه سیاسي، دغه لیکچرونه حتی په مدارسو کې، حتی بحثونه د دیني چې نوي کتابونه حتی چاپېږي. تاسو فکر کړئ پخوانی فقه او هغه بحثونه چې علمای دیني کوي له اوسني سره چې هغه د تقریبا د 2000 لومړي کال را پدې خو دا ځمکه او اسمان توپیر لري. سره له دې چې نړۍ دا اوس په بللیدون حالات کې راڅرخي. مخکې ما د چین او د امریکې او د روسیې او د هند تاسې ته بېلګه درکړله. دا اوس هیوادونه غواړي چې په خپلو دغه هیوادونه بیا ځلې او په خپله منځو کې سره وویشي. په دغه ویش کې باید افغان سیاسیون او هغه څوک چې واکمن دي دوی باید ځان را پیدا کړي او د خپل ارزښت په کتو سره ګام اوچت کړي. مننه تابع صاحب. یو مسله چې ډېره د تمرکز وړ ده، لکه موږ دغلته بحثونه کې هم ځینې د پاکستان پخواني پوځیان درلودله، په یو جنرال مو درلودله ځانه سره هغه ویل چې ښه متحد هندوستان ته لاړ شي نو موږ به دا زغمو. مطلب دا چې دا هغوی دپاره حساسیت برانګیزه وله. که څه هم افغانان او موږ یې پروا باید ونه لرو ځکه زموږ څه چې ګټه ایجابوي او هند هغه هېواد دی چې موږ پر وړاندې تر اوسه پورې کوم ناسم اقدام نه دی کړی. ولې بحث دا دی چې د هند سره ان د طالبانو نږدېوالی، همدارنګه د چین سره لکه تاسو یادونه وکړه د معادنو بحث دا د طالبانو نږدېوالی، د ماسکو یوازینی ادرس چې طالبان په رسمیت وپېژندله، ایران سره د طالبانو یو بل لکه نږدې او ژورې اړیکې چې خصوصا د امریکا او ایران جګړې په منځ کې احیا شولې. دغه ټول مسایل څومره کېدلی شي که طالبان وتوانېږي ترېنه ګټه واخلي، دا د موږ دپاره د سټیج جوړولو او یا د اقل د پاکستان پر وړاندې فشار وسایل واوسي؟ ستانکزی صاحب په دغه اسلامي هېوادو کې یو شی له بده مرغه ډېر اړین دي چې هغه د بلاک میل مسله ده چې دغه اور په سیاسیونو کې هم بل شوی ده. که تاسو فکر کړئ دغه عربي د خلیجي هېوادو ته که تاسې د سیاست په برخه کې لږ زره سر ورښکاره کړئ، تاسې به ډېر ځلې دغه د بلاک میل مسله چې هغه روسان دي، حتی امریکایان، انګلیسان، دا تاسې را پیدا کولی شئ او ځینې وخت د دوی دغه غوښنه هغه برخه د سیاست د همدغه قرباني ګرځي. چې له بده مرغه د موږ افغانستان هم همداسې ده چې دغه نیابتي ډلو چې دلته نفس تازه که په افغانستان کې دننه او له 1301 هجري لمریز کال را پدې خوا چې ډاکټر نجیب نه واک دوی واخیسته، دغه د بلاک میل مسله هم د پردو تر شا اوس خو د ټکنالوژۍ اثر ده، د سوشل میډیایي پلتفورمونه دي. له دې څخه په کراتو کراتو ما خپله لیدلي مقالې حتی بحثونو کې په دغه کې کله کله زه برخه اخلم. دغه ګوتڅنډنې سته داسې دوی څه ضعف ټکي دي او دوی نشي کولی د پاکستان پر وړاندې له یاد فرصتونو څخه چې هند راځي په ډېره یعنې ارامه فکر سینه کوئ باندې په عمدي ډول باندې طالبان نه غواړي چې داسې یو وسیع استفاده وکړي او د پاکستان پر وړاندې یو صفبندي رامنځته کړي؟
زه فکر کوم دغه جرأت دوی نشي خپلولی. یو څه د پردو تر شا یو ملامتي دوی حتما په ځان کې ویني. هم مجاهدینو دغه ملامتي درلود، د رهبرانو یې چې پاکستان سره یې اوږه په اوږه له مخته سول د خلقیانو د پرچمیانو په وړاندې باندې، او په اوس کې طالبان هم دغه مسله لري، ځکه چې هند په ډېر ښه توګه راوړاندې سه طالبانو سره. تاسې د متقي یاده کړله د هغې سفر هند ته، خو نه پوهېږم چې کوم فشار ده، څه شي لامل د دې ګرځي چې دوی یو سل اتیا درجه بیرته تغییر د جهت وکړه او د پاکستان په نفع باندې تقریبا دا اوس دوی مخکې ځي. د ملا یعقوب هغه تون وینا او د ځوانانو په عصر کې ټولو تقریبا د هېواد څخه د باندې دغه لوستي کسان چې وتلي وو چې دوی طالبانو سره تا کرکه دا درلودل، دوی ټول د ملا یعقوب هغه مرکه تقریبا یعنی ورسره طلایي برخې ته ور وځانګله، هغه یې وڅارله، هغه یې په حساب پورته یې کړله، اما ده بیرته یو سل اتیا درجې تغییر جهت وکړ، شا یې کړله او ورته وتوانېد چې پاکستان سټیج خپل کړي، بیا ځلې د افغانستان په استازولۍ وغږېږي په نړیوال سازمان کې. تاسو فکر کړئ پروسه کال سا کال بیا ځلې دوی جرأت خپل کړ وغږېدل. زه فکر کوم چې دا کسان جوګه د دې نشي کېدلی په اوس کې چې دوی د پاکستان په ضد وغږېږي. نو ښه به دا وي چې هغه کسان چې په رښتینې توګه په افغانستان په جغرافیه په تاریخ باندې او په دغه ارزښتونو د سیمې چې دا اوس دنیا په بدلون حالت کې ده، په دغه باندې که دغه هېوادونه دغه کسانو ته دوی ځای ورکړه او که حتی که په پټه هم طالبان د دوی څخه کار واخلي، زه فکر کوم چې افغانستان نفس په هر حال لنډه دا تابع صاحب چې یعنې فکر کوئ فرصتونه فوق العاده زیات شته، ولې دا طالبان دي چې نه غواړي له فرصتونو ګټه واخلي، همداسې نظر مو دی؟ بالکل موږ افغانانو تل چانسونه له لاسه ورکړي دي، وخت کې ځان ته د لوب کې ځان نسو پیدا کولی. ډیره مننه سادات صاحب. د فرصتونو چانسونو بحث وشو، د هندوستان نه رانیولې بیا تر چین او ماسکو او ایران پورې، که بیا هم تکرار به ووایم چې که امکانات نظامی نه لرو د دې چې موږ پاکستان ته بالمثل عمل ورکړو، ولې سیاستونه عیارولی شو، د رقابتونو څخه فرصتونو څخه ګټه اخیستی شو. وایي طالبان په قصدي ډول نه غواړي، دلته هر دلیل چې دی ولې نه غواړي چې په دوامداره شکل د پاکستان سره دغه دښمني وپالي او یا دغسې یو قوي صف د پاکستان پر وړاندې رامنځ کړي، یا په بله معنا طالبان نه غواړي چې د پاکستان ضد فرصتونو څخه ګټه واخلي. ستاسو نظر اخلو. حقیقت د خبر دا ده چې موږ ټول تاریخ نشو کولی په دې تیر 4 کالو کې ونغاړو. دا 4 کاله چې اوسني حاکمان په افغانستان حاکمیت کوي، دا په حقیقت کې د غیر کودتا نه رانیولې تر ننه پورې د دغه زیږندې په اصطلاح نتایج دي، او په دې کې اکثریت حاکمان د خپله د متقي صاحب په شمول چې د خارجه وزارت سرپرستي کوي، تاسې د دې عمر وګورئ، دی به څو کلن و چې دلته دا کودتا وشوه، دی به 4 کلن و یا به 3 کلن و، ځکه اوس به هغه چې ډېر زیات 54 یا 55 کلن سړی به وي که نه. په دې افغانستان باندې چې کوم څه تپل شوي دي دا ټول د پردیو په اشارې شوي دي. د کابل د خلکو فارسي ژبې متل لري چې خود کردن نه درد است نه درمان. موږ په خپله په ځانونو کړي دي، که زموږ ښی اړخې دي که کیڼ اړخې دي، د قدرت د ترلاسه کولو د ګډۍ دپاره د پردۍ نسخو د کاپي کولو سره موږ کوشش کړی چې داسې یو ټولنه کې ودانګو چې یو سنتي تاریخي ټولنه ده، او دا مو نه دی ځان سره محاسبه کړې چې آیا دغه نسخه چې زه د پردیو راوړم او کاپي کوم دا په افغانستان کې قابل د تطبیق ده که نه ده. دا په دغه تر کله به تاریخ ملامتو؟ مثلا اوس خلک راځي وایي چې وروره دا 15 کاله دوی واکمن دي، 20 کاله جمهوریت واکمن و، 15 کاله دوی واکمن دي، که هر کله موږ راشو ملامتي تاریخ ته ورګرځو دا نه دی. اوس خو فرصتونه دي، دا اوس ترېنه باید دوی ګټه واخلي. ستانګزی صاحب تاریخ نه موږ انکار نشو کولی، خپل د مشرانو تېروتنې باید ومنو. زموږ د هرې ډلې مشران لس وارې باید د دې ولس نه معذرت وغواړي، که دا خلقی دی، که دا پرچمی دی، که دا مجاهد دی، که دا اوسنی حاکم دی. د دوی د تېروتنو له امله ولس ذلیل شو، خوار شو، دا وطن در په دره شو. د دوی د ناکام سیاستونو په نتیجه کې میلیونونه انسانان دلته شهیدان شوي دي. آیا طالبان اراده او توانایي لري چې په یو دوامداره پالیسۍ چې هغه د همدغه پاکستان پر وړاندې کار وکړي، هغه له فرصتونو څخه ګټه واخلي، نور هېوادونو سره ارتباطات تامین کړي، له متقابلو حالاتو څخه ګټه واخلي؟ یعنې طالبان توانایي او اراده دې لري چې یو دایمي پالیسي د پاکستان پر وړاندې را جوړه کړي؟ حقیقت د خبر دا ده چې کله چې ته خپل د هېواد ملي ګټو ته ژمن شې، خامخا په د سیمه کې د هیڅوک نه خوښوي. هیڅ یو نظام تاسو ماته وښایئ چې په افغانستان کې خپل د ملي ګټو په خاطر د چا د خوا نه وي ګواښل شوي.
پخواني شوروي وزغملو، همدغه ډاکټر نجیب وزغملو؟ نه، په تش میدان یې ورخوشو کړو، ته نه ودانګل لاړه. د هغه نه وروسته امریکایانو د ډاکټر غني سره څه شی وکړو او ډاکټر غني پروژې په کار واچول چې افغانستان د خودکفایۍ خواته یوسي. امریکایانو سره څه وکړو؟ په تش ډاګ میدان یې خوشو کړو، ته نه ودانګل لاړه. اوسني حالت کې عین شی روان دی. د اوسني حاکمان چې کوم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ قدمونه اخلي، بنسټیز پروژې په کار اچوي، دا اوس نه تا ګاونډی زغمي نه بل زغملی شي، ځکه چې هېڅوک نه غواړي چې دغسې یو ګاونډی چې د ګدایګرۍ نه راپاڅېږي او په سیمه کې اوله خبره وکړي، لومړۍ خبره وکړي، یا واکدار د سیمې شي. ستا اوبه، ستا معادن، ستا د پاچاهۍ قانونه دي او دا د ستا مدرک دی او ستا دغه موقف او جغرافیه د دغه ایجاب کوي چې ته باید دلته دغسې یو حاکمیت ولري. لکن تا نه پرېږدي، هر سړی خپل لاسپوڅي روزلي دي. که چې نه پرېږدي، اوس دا اراده طالبانو سره شته. اوس طالبان واکمن دي، البته ځکه بحث په طالبانو کوو. اراده طالبانو سره شته چې کومو فرصتونو ته چې تابع صاحب اشاره وکړه، وایي که وغواړي ډېر ښه کولی شي چې د همدغه پاکستان د دغه خصمانه پالیسۍ پر وړاندې یو بالمثله پالیسي ولري. ته هغه وخت دا کار کولی شي چې ته بالمثله اوسې توانمندۍ کې، ته بالمثله اوسې په نړۍ کې. ته په نړۍ کې ته ستیج په اختیار کې نه لري، د نړیوال سازمان ستیج تا په اختیار کې نه دی. په ګاونډ کې په یو روسیې باندې په اصطلاح هېڅ هم نه کېږي. هغه روسیه هم په ژبه باندې په رسمیت پېژندلې. دا اوس چې په موږ یرغلونه وشو، دا موږ د هوا ضد دپاره د جیټ تیارو دپاره موږ نه شو کولی چې یو 10-50 دانې دا میزایلونه ولرو چې یو 15 دانې د دې تیارې مو راغورځولې، بیا به پاکستان دا جرأت کوو چې دا غزم تا نه راواړي په ما بمبار وکړي. دلته صداقت شتون نشته. هر سړی خپل د ګټو پر بنسټ زموږ نه ګټې پورته کوي. د افغانستان بې طرفۍ ساتل زه فکر کوم د افغانستان په ګټه ده، لکن تاسې دغې حالت ته څوک نه پرېږدي. مختلف اراده څنګه ده؟ اراده شته؟ اراده له نیکه مرغه باید ووایم چې اراده شته، لکن ارادې ته زمینه برابرول هم خپل موږ مسؤلیت دی په کور دننه کې چې موږ پرې بریالي شوي نه یو. ما مخکې ارزونه وکړه، زموږ او د ولس ترمنځ دا واټن باید موږ ختم کړو. موږ چې کوم ظلم روان کړی خپل په ولس باندې، د تعلیم دروازې مو پرې بندې کړي دي، ولس مو خوابدی ساتلی دی، د هغې بچي مو په اصطلاح دا 15 کاله د تعلیم نه لرې ساتلي دي. هغه به څنګه زما ملتیا وکړي چې زه د هغې د مشروع حق باندې ما پښه ایښې ده. په دفترونو کې ورته ننوځي چې مدیر نه نیولی تر وزیره پورې چې د مدرسې ملا ناست وي، مسلکي کسان نه وي، څنګه به دا واټن ورک شي؟ اراده خو دغلته پیدا کېږي چې ته دا وښیې عملا چې زه دا صداقت لرم. راځئ ته چې د فاکولټې نه فارغېږي، ولې 4 کاله بېکاره ګرځې؟ تا ماسټري لري، د ماسټرۍ سره ولې کراچۍ شاته ولاړې سبزي خرڅوې؟ دلته ګوري دا اراده دغلته تمثیلېدلی شي چې ته ولس په غېږ کې یو څه چې علاوه د کورنیو دندو نه یو بل شک چې بیا تابع صاحب مطرح کړ، هغه دا دی چې فکر کېږي، ځینې فکر کوي چې طالبان د پاکستان پر وړاندې د یو قاطع او پرېکنده عمل اراده نه لري، یعنې د پاکستان پر وړاندې لیوالتیا نه لري چې ډېر مقابله کې واقع شي. کېدای شي دا تابع صاحب ته زه احترام لرم نظر ته، لکن زه په دې البته یو برخه د خلکو نظر دی، یوازې تابع صاحب نه، ځینې کسان دا نظر لري. او زه د ټولو د نظر ته احترام ساتم، لکن عملا چې موږ ولیده داسې نه وو. عملا موږ په 13 کلن جمهوریت کې داسې براله ډغرې چې دوی ووهلې او داسې براله په اصطلاح چې تر اسلام آباد پورې ډرون ولېږل شو او وویشتل شو، یا مثلا په همدې اغزن تار په سیمه کې د دغو نه کسان ووژل شو، یا څومره اسیران ونیول شو، ټانکونه ترې راوړل شو. دا ما په دې 13 کلن جمهوریت کې ملا نه ولیدلی. لکن د ارادې په حساب باندې یو شی باید ومنو چې هغه دا چې په ټیټه کچه باندې افغانان چې کوم په هر لیول کې دي، په هر نظام کې چې واقعا ډېر صادقانه خپل د دې خطې دفاع کړې ده او ولاړ دي او قرباني ورکړې ده. لکن هر هغه معامله چې کېږي تل تر تله په رهبرۍ کې شوې ده. اوس هم په رهبرۍ باندې دا شکونه شته دي چې دغه اوس هم د طالبانو د اوسني حاکمیت یا د اوسني سربازانو د روحیې شاته وهل د قندهار د حاکمیت نه کېږي. دا په کابل کې دا حاکمیت دوی سره موافق نه ده، زه په دې باور لرم. لکن دغه شیان د هغې ځای نه کنټرول کېږي، که د مکتب مسایل دي د هغې ځای نه کنټرول کېږي. د ډېرې ستونزې دي چې همالته دوی باید حل کړي وای، نه دي حل کړي. په ځانګړې توګه د پاکستان په خلاف دغه موقف چې اوس نرمښت ښکاره کوي، 2 لاملونه لري. یو دا چې دوی نه غواړي چې دغه موقع د لاسه ورکړي چې دا اوس په لاس راغلی، غواړي چې دا یو شکل په اشکاله دغه نظام دوام ومومي. بلې خوا چې خپل توان ته ګوري، دوی د دغسې یو مقابلې نه دي چې د داسې یو هېواد سره مقابله وکړي چې خپل هوایي ځواک
نه لري او د هغې هوایي ځواک ویشتلی نه شي، نو هغه خامخا لس 15 تیاري یو واره در باندې راجګې کي ستا لس 15 ولایتونه خاورو سره خاورې کوي، لکن ته شی نه لري چې خپل دفاع وکړي. دا ناتواني ده په حقیقت مننه. کې. بیا هم تاسو سره ګرځو ساده صاحب، هلک پر بهرني سیاست هم غږیږو چې حد اقل په سیمه کې مثلا هند او نور هیوادونو سره باید څه وشي. ډېره مننه. بیا هم تاسو سره ګرځو. تابع صاحب، دلیل د نرمښت، دلیل د فرصتونو نه ګټه اخیستنې دا ده چې یو خو هغه هیوادونه هغسې غوڅ د موږ تر څنګ نه درېږي. مثلا د هندوستان بحث ځای، هندوستان ډېر کمرنګه یوازې په نړیوال سټیج کې یو غږ یې پورته کړ، هغه هم د خپلې ګټې، طبعا چې دا حق هم دی د خپلو ګټو زاویې له ادرسه، ولې داسې تصور کېږي چې هندوستان باید تر ده لا غښتلی د موږ تر څنګ درېدلی په دغه مقطع کې، داسې حال کې چې دوی خپل عملیات هم وایي چې پای ته نه ورسېدلي. دویم مثلا د مسکو خبره ده، حداقل یو اعلامیه یې ورنه کړه، همداسې د سیمې نور هیوادونه او نور ځینې کمزورتیاوې دي چې ستاسو هغه انتقاد ته ځواب کېدلی شي چې ولې دغه دریځ یو سل اتیا درجې بیرته نرمښت خواته راغی. تاسو څه خیال؟ ستانکزی صاحب، مودي نرانال مودي د هندوستان صدر اعظم په ډېر تنده حالت کې دی وړاندې سه. ټول ته نړیوالو دا فکر کاوه چې دا سړی ډېر تنده او دی کولی شي هند چې په دغه حالت وروسته له منموهن سینګه د ته واک وروسېد، په سیمه کې به یو نوي حرکتونه راپیل شي. حتی که تاسو فکر کړئ دغه هندي صنعت هم، ځکه دغه شرقي هېوادونه ډېر د اغېزې لاندې د هندي فلمونو دي، په دغه کې هم بدلون راغی. پاکستانیانو په فلمي صنعت کې حتی ګوتڅنډنې وکړلې چې د موږ په ضد باندې دغه فلمو کې نرمښت وکړي چې دوی دا کار ونه کړ. خو کله چې دوی جګړه پیل سوله د هندیانو د پاکستان په منځ کې او د هغو جیټ الوتکې ویشتل سولې، بیرته دغه پالیسي بل ډول سوله. امریکایانو، انګلیسانو، حتی چینایانو د پردو تر شام ګورې لوبې سته چې هغه رسنیو کې بحث نه پې کېږي، اما مقالې پې لیکل کېږي. ځینې کسان د پوهنتون استادان یا هغه شنونکي چې استخباراتي شنونکي دي، هغه په ګردي میزونو کې او په بحثونو کې کله کله راغوښتل کېږي، دعوت ورکول کېږي، هغو دغه مسایلو ته اشاره کوي چې د مودي ماتې ته تقریبا اشاره وسوله. یعنې دا وښودله نړیوالو چې مودي ته فشار پرې راوړاندې شوی چې بیا ځلې پاکستان ته په اوس وخت کې ګوتڅنډنه ونه کړي او دا جرأت خپل نه کړي. زه فکر کوم چې دغه مسله شته او داسې راځي د افغانستان سیاست هغه موږ یو چې د مودي له حرکت څخه یا هند چې غواړي په افغانستان کې دننه ځان ولوبي یا د خپلې ګټې په خاطر باندې په افغانستان کې یو څه شی ولري. موږ دلته ضعیفه ښورېدلي. تقریبا د ډاکټر نجیب وخت کې موږ یو څه درلودل، وتوانېدلو هند سره ښه مخ ته لاړ سو. وروسته له ډاکټر نجیبه نه مجاهدینو دغه سیاست خپل کړی سوی، نه په شل کلن جمهوریت کې دغه ضعف شتون درلود، سره له دې چې هندیانو ډېره غټه غوښنه برخه کومکونه مرستې وکړلې له ولسمشر غني سره، له ولسمشر کرزي سره، حتی د موږ محصلین یې دعوت کړل. نور مسایل ول فرهنګي کلتوري په هغه کې ځان را وړاندې کړ، اما په هغه شدمت سره چې موږ باید د موږ نظام له منځه نه وتلی، موږ تر شا درېدلي ولی او موږ هغه اعتبار چې په هندیانو باندې درلوده هغه موږ په سیاسي ډګر کې خپل کړی وی. له بعده مرغه دا جمهوریت خپل نه سوی کړلی. په اوس کې چې متقي ته یعنې شین چراغ ور وښود هندیانو، اما متقي بیا ځلې هغه مذهبي حرکت ته چې په له بعده مرغه ما مخکې تاسو په هغه پوښتنه کې ځواب درکړ چې پښتانه مطلقا دغه مذهبي مسایلو ته ډېر وړاندې کېږي چې دغه د موږ د ضعف ټکی ده، د موږ څاپېره د مخه همدغه ده چې موږ په 20مه پېړۍ کې باید له عصر سره لوبه وکړو، په دې کې ځان پیدا کړو. ګورې روح الله خمیني چې کله ایران ته راغی، یوه بېلګه تاسو یادوم، دوی په سر کې ایران مطالعه کړی و، سره له دې چې د ناتو غړو هېوادونو له فرانسې څخه دی راغی، اما چې کله دی واک ته ورسېد عین شی دوی غوښتل لکه دا اوس په افغانستان کې د پالیسي د طالبانو دغه عملي کړي. خو دوی چې کله را وړاندې سول، دوی چې خپل خلک ایران مطالعه کړ چې دغه مسله دلته کار نه ورکوي، باید ایران سره په اوسني عصر کې وړاندې شي. له بعده مرغه طالبانو کې یا د موږ په سیاسیونو کې دغه جوهر شتون نه لري. موږ تل دغه خپل سیاست په کابل کې دننه یا په دغه څلورو غټو ولایتونو کې ساتو. هېڅکله موږ دغه سیاست کلیوال نه کړو، موږ لاړو نه کلي ته، سره له دې چې ټول حکومتونه د افغانستان کې چې راځي ولې هېڅ نسخه د حکومتولۍ دلته کار نه ورکوي، چون موږ دغه توانمندي په موږ کې نشته. موږ نه وړو د سیاست کلي ته، موږ نه وړو سیاست دغه 1540 وګړو نفوس د افغانستان ته چې ټول په دغه ظرف کې راټول کړو. موږ فقط هغه څوک چې په واک کې په دغه باندې بسنه کوو او نور خلکو سترګو ته خاورې شیندو. دغه ډېر مهم ټکي دي چې هېڅکله په دې باندې افغانان بحث نه کوي او خلک شاته ساتي. څومره د دې امکان شته چې هممهاله په داسې حالت کې چې د پاکستان لوري پر موږ باندې متواتر یرغلونه وشوله، بمبارونه وشوله خلاف د ټولو موازینو او زموږ ملکي وګړي، ناروغان، ماشومان، ښځې دا شهیدان شوله، لا هم هره شیبه د دې احتمال شته چې پاکستان بیا خپل هغه جنایت ته دوام ورکړي او څو ځلې دا کار هم کړ پر د ډیورنډ کرښې پر غاړه باندې سیمو باندې.
د بدو پروژو د ناسمو دسیسو توطیو خبره هم کیږي چې لري دا د پښتونخوا دپاره او د ډیورنډ کرښې دغه دې غاړې ته سیمو دپاره څومره د دې احتمال چې ټول سیمه ییز حالت ته په کتو سره چې هممهاله د هند هم پر پاکستان برید وکړه او پاکستان د په دوه جبهو کې په جګړه کې ښکېل چې هغه هند او افغانستان سره وي د دې امکان شته بالکل موږ هم امکانات د ډېرو څیزونو لرو. زه هېڅکله هم نظر نه یم سادات صاحب ته ډېر په درنښت چې موږ وسلې نه لرو، موږ خلک لرو. موږ ما مخکې تاسو اشاره کړه چې د موږ جغرافیه بم اتم ده په سیمه کې. تاسې باور په خدای وکړئ داسې په هغه هېوادونو چې ویشل سوي دي دا د خلکو ظرفیت ته په کتو ویشل سوي دي، که کردان دي، که بلوڅان دي، که پښتانه دي، حتی جرمنانو څخه چې دا واک واخیسته جرمنان په اروپا کې او څوک ول داسې بریتانیا را جګیږي یا انګلستان په هغه وخت کې خو بریتانیا لا شتون ندرلود، فرانسویانو جرمنان شاته کړل. دا یو بل بحث قضیه ده چې کله ناکله په سیاست کې هغه سیاسیون ځان نشي را پیدا کړی. اما د موږ جغرافیه د موږ دپاره دا اوس هم سره زر دي هم اتم ده، هم موږ کولی سو چې ډېر څیزونه لاسته راوړو. درسته ده چې کله ناکله خلک موږ تاسې موضوع احتیاط کوو له بعضې مسایلو څخه په خبرونو کې یا په دغه بحثونو کې یادونه نه کوو. ګورئ ګوادر بندر په اجاره ورکړه سوی عمان هېواد ته، خو خپلو ګټو ته په کتو سره دوی بلوڅانو غوښتنه برخه د پیسهدارانو یې خپله کړله، هغو ته نفوس ورکړه، تابعیت یې ورکړه. یمن او عمان یو شی دي په نفوس کې، په جیوپولیټیک ارزښت کې یمنیان په اور کې سوځي او عمانیان بهترین یو هېواد ده. نن خلک ورځي هلته د سفر لپاره او د ژوند لپاره سالته ژوند اختیار کړي، سره له دې چې ډېره ککړه هوا یې ده. اما دا بېلګه مې په دې خاطر یاده کړله چې موږ باید ځان پیدا کړو، موږ باید هغه خپل ارزښت وپېژنو، موږ باید پوه شو چې دغه خلک څوک دي. کله ناکله کېدلی چې ګورې د انور پاچا په وخت کې چې کله عثمانیانو په روسي وخت کې رقص سماعت او دې مسایلو ته اجازه ورکړه، هغه نو وبل اړخ اوښتي ولې ترکیه ذاتي له صفر سره ضرب سوي ول، امپراتوري لاړه ړنګه سوله، ځکه دغه ډېر وروستی سفر و. موږ همیشه چې کله چې شکست سره مخ سو بیا وایو ای کاشکې ما دا کار کړی وای. موږ دا اوس ټي ټي پي یا که منظور پښتون ده که بلوڅان دي له دغو څیزونو څخه موږ باید د خپلې جغرافیې د سرلوړۍ په خاطر کار واخلو. موږ دغه باید څاپېړه ورکړو لکه دوی چې موږ ته راکوي. دا د موږ حق ده پرون هم دغه قانوني. بحث موږ وکړ، موږ وایو چې تر اوسه مو لا کار نه دی اخیستی، پاکستان دومره ټاپې لګوي او د خپلو بمباریو د توجیه دپاره هر وخت همدا دلیل وړي چې ګواکې تاسې هغه زموږ وسلوال مخالفین پالئ په دروغو تهمتونه. حال دا چې یو کس هم د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې دننه نشته، ټول د پښتونخوا او هغه سیمو کې دي چې د دوی تر ولکې لاندې دي، مګم دوی په نړیوال سټیج کې ترې استفاده کوي. موږ وایو که دا فرصتونه وکاروو نو څه حال به شي. ګورئ ایران کې چې کله بریدونه وسول د ایران تقریبا 80 کسه وویشتل. ګونګوسي دا سولې که امریکایان یا اسرائیلیانو زور نه رسېږي دوی به دلته له نیابتي ډلو څخه کار اخلي او د ایران په ضد به یې جنګوي او دلته به کورنۍ جګړه په ایران کې دننه پیلېږي. دې څیزونو ته ایرانیانو پام و فکر یې و. اما ایرانیانو دا مسله کنټرول کړې سول بلوڅانو ته او هغه سني توندلاري چې ول او حتی د رضا شاه پهلوي طرفداران چې ول هغو راجوګ سول. هغه پالیسۍ باندې ایرانیان پوهېدل چې څنګه د خلک چوپ کړي. زه نه غواړم هغه بېلګې دلته یاده کړم، د ما تاسې ښه پوهېږئ. نو افغانستان هم دغسې بېلګې لري. موږ هغه د ضعف ټکي چې په د ډیورنډ د دواړو خواو ته پرتې دي له هغه څخه موږ کار اخیستلی سو، خو له بده مرغه موږ یې نه اخلو. یوازې ما مخکې تاسو اشاره وکړه چې د خلچیانو پرچمیانو په وخت کې هغه هم د کارمل او د حفیظ الله امین او د ترکي په وخت کې له هغه څخه کار وانه اخیستل سو. موږ دا فرصت له لاسه ورکړ. د نجیب په وخت کې ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې له ده تشې څخه کار واخیستل سو. ظاهرشاه 40 کاله دلته حکومت وکړ، پاکستان انزوا ته تللی و خو مضر احتیاط یې وکړ، کار یې وانه اخیستل. دغه اوس وخت کې پاکستان مطلقا قرضداره ده، کورني مسایلو سره راس او ګریوان ده، د ټي ټي پي د منظور پښتون د بلوڅانو حتی ام کیو ایم الطاف حسین به تاسې لیدلی چې تقریبا 2 کاله د مخکې دی په پکول کې راووت له لندن څخه وغږېد. حتی پښتنو ته په پښتو لهجه هغه ترمینالوژي کې سیاسي ځان را پیدا کړو چې پښتنو ته زیر یې ورکړه چې زه د تاسو سره همغږ یم، باید له پاکستانیانو څخه خپل ازادي واخلو. اما پاکستان بیرته ځان جوړ کړ. اما پښتون یا د افغانستان سیاسیون له دغه مسایلو څخه کار وانه اخیسته چې پاکستان ته یعنی درنه څاپېړه ورکړي چې موږ یو څوک په دغه سیمه کې موږ په دغه پالیسۍ په دغه سیاستونو باندې پوهېږو، ځان پکې پیدا کولی سو. ډېره مننه، مهم مسل ته اشاره وکړه. زه لنډ وخت سادات صاحب ته ورکوم. سادات صاحب وخت مو کم دی، یوازې یو یا 2 دقیقې. بهرني سیاست کې ډېر فرصتونه ضایع کېږي. یو خو دا دی چې موږ نړۍ په رسمیت نه پېژني، غږ مو خاموشه دی. د سیمې په کچه باندې هم لکه اوس چې تابع صاحب اشاره وکړه، زموږ جغرافیه، زموږ حالت، زموږ جوړښت، زموږ ته د نورو ضرورتونه دې لامل کېږي چې زموږ هغه د برلاسۍ کارت یو څه زموږ زیات کړي. اوس پوښتنه همدا ده چې څه باید وکړي، خصوصا اوسني واکمن طالبان د بهرني سیاست د عیارولو دپاره چې
حد اقل دغسې د پاکستان غوندې هیوادونو سره چې تقابل کې راځو یو که برلاسي نه لرو یو څه متناسب حالت خو ولرو مهرباني تر ټولو اړینه زه دا بولم چې اوسني حاکمان دي د افغانستان فضا په خپل اختیار کې راولي. دا څنګه ډیره اړینه ده چې د افغانستان فضا یې په اختیار کې نشته. د انډیا سره د دوستۍ دعوه لرو، انډیا د خپله دوستي ثابته کړي. روسیه چې افغانستان په رسمیت پیژني، د افغانستان د دې حالت سره د لاس وړاندې کړي، مرسته دې وکړي افغانستان دې حالت ته وژغوري که چېرې ته دی واقعا صادقه دي په دې معامله کې. نه څنګه دا او تمه که کولی شته دا صاحب حال دا چې د امریکایانو څرګندونې به تاسو تازه اورېدلي. امریکایي چارواکي وایي چې اوس هم موږ پر افغانستان سار لرو، هېر کړی مو نه دی، له هوا نه مو تر کنټرول لاندې دی. تاسو به اورېدلي حتما دا تازه درې ورځ کې. ګورئ تاسو ته بل مثال در کوم. ترکیه هیواد د ناټو برخه ده. ترکیه جمهور رئیس اردوغان چې کله د روسیې نه د اس 300 واخیسته، امریکای ډیر شدید مخالفت وکړ چې ته د ناټو برخه ته دا کار نشي کولای. هغه ورته ویل چې ما ته اول ترکیه ده، زه باید ترکیه محفوظه کړم. اول ته 300 وایې چې ما اخله 300 ما اخله، زه اس 400 هم اخلم. مهم دا دی چې ته اقتصاد لري، دا شی که ته رابطه د روسیې سره په دې مبنا شته دی چې د تا ګټې د هغې سره غوټې خوړلي، د انډیا سره د غوټې خوړلي، د بنان ولې ستا په نظامي برخه کې څوک دغه مرسته رسما نشي کولی؟ ولې نه کوي؟ انډیا په دې پوهیږي چې مثلا که افغانستان د دې تر پښو لاندې شي، انډیا باور لرم چې بیا په میدان کې یوازې پاتې کېږي، ځکه چې چاینا د پاکستان سره حمایت کې دا وښودله چې د انډیا رافل تیاري ووهلې، د چاینا په راکټ یې ووهلو که نه. بنان موږ اول باید خپل فضا په خپل اختیار کې راولو، خپل ولسونو ته مشروع حقونو ته تمکین وکړو چې موږ وشو کولی د ولس په اصطلاح حمایت د ځان سره ولرو. کله چې د ولس مشروع حقونو ته تمکین نشو کولی، کار اهل کار ته نشو سپارلی، اساسي قانون نشو رامنځته کولی، بیا د دې تمه څنګه کولی شو چې دا نظام به بقا ومومي، د افغانستان به د دې یرغلونو نه په سلامته پاتې شي. د خواته بیا دا نه ګوري چې ستا خپل د لستوڼي مارانې درته بیا راټول کړي، دلته او هلته په حساب د قوم او ژبې او د تجزیې خبرې راپورته کېږي. ترکستان لا پکې کمه چې اوس ترکستان جنوبي پکې دی راوباسي راته، دا نور خو دا ټول شاته چې ګوري بیا هماغه توطیې دي، بیا هماغه بهرني دي. زما حامي څوک نشته اصلا بغیر د خدایه، او زه په د ځمکه باندې دغه د چا سره چې مراودې لرم، دوی هم را سره په صداقت کې نه دي، که دا روسیه ده او که دا انډیا ده. که دې دوی نشي کولی چې دا د افغانستان فضا بیرته خپل په کنټرول کې ولري وایي ساتي، ولې نه؟ ډیره مننه. یو دقیقه فرصت تابع صاحب، قسم تاسو د خبرو په منځ کې اشاره وکړله، ولې بیا هم په قطعي ډول باندې په دغه مرحله کې چې احتمال د دې هم شته چې همغه پاکستان چې مونږ یې بمبار کړو، وی وژلو، وی ځپلو، او اوس هم نوي د سیو توطیې راته لري، هغه یو ځل بیا هند سره هم لاس او ګریوان شي. په هر حال هغه څه چې په قطعي ډول باندې په دغه مقطع کې ښایي چې واکمن یې باید وکړي، که رښتیا غواړي چې یو بحران څخه راوځي، خصوصا د پاکستان پر وړاندې څه باید وکړي؟ ګورئ موږ د بدیل مسایل لرو، دا په سیاست کې معمول ده. حتی له دریو هیوادونو څخه هم خلک کار اخلي، چې ښه بېلګه یې سړی ایران یادولی چې کله به دوی غوښتل کینی له عمان څخه به یې کار اخیسته تر څو د عمان د دوی په استازیتوب پیغامونه ولیږي چې په اوس کې دوی له پاکستان څخه ګټه پورته کوي. دلته ډېر هیوادونه صرف په افغانستان کې دننه دا اوس خپل هغه اقتصادي مسایلو ته یا له چین سره چې ورته والی غواړي پیدا کړه په سیاسي ډګر کې له هغه څخه کار واخلي، او ځینې وخت قربانۍ هم دي په شعاري بڼه باندې موږ نشو کولی چې لاس ته راوړو. او پاتې سوله دغه یوه خبره وبښئ که له بحثه موځم، خو زه غواړم دا یاده کړم، دا د خراسان او د ترکستان او دا مسایل له هغو غواړي په سیاست کې ځای پیدا کړي. هغوی پوهېږي چې دنیا دغه افغانستان په دغه نامه د اوس لپاره پیژني، دغه خلک په دغه نامه پیژني، داسې له تا سره تعامل کوي، را وړاندې کېږي، او ته په سیاست کې ځان نشي پیدا کړی، دا راګرځي د موږ په ضعف باندې. موږ باید خپل جغرافیه، خپل نفوذ، خپل اقوام چې دلته ژوند کوي، سرحدات، د دغو ارزښتونو په منځ کې موږ ځان را پیدا کړو. موږ دغه لیونۍ لوبه باید نور شاته پرېږدو. موږ باید دا ونه وایو چې دلته اسلام په خطر کې، دلته دین په خطر کې ده. دا خلک مسلمانان دي، د دوی څخه نه دین څوک اخیستی شي نه ژبه. دغه ژبه مو اوس کار یې پیدا کړی دی، که هغه ته فارسي ده، که پښتو ده، که ازبکي ده، که هزارګي ده. ما لوبه کې موږ باید ځان پیدا کړو. موږ باید قرباني د هند، د پاکستان، د چین، د امریکا نسو. موږ باید جیوپولیټیک ارزښت د افغانستان چې ما مخکې ته اشاره کړه چې هغه له سرو زرو، له الماسو څخه، له اتوم څخه پورته قوت لري، له دې څخه ګټه پورته په دې سیاست کې ځان پیدا کړو تر څو خلک د موږ قرباني شي. چین 23 کاله چا په رسمیت نه پیژاند. نن ډونالډ ټرمپ مرضي هغه ته وایي چې تا زه په هالیوډ کې ځای د فلم ورکوم. دا ساده خبره نه ده.
او ډیره مننه دواړه قدرمن مېلمنو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو سیمه ییز حالات خصوصا پر پاکستان باندې سیمه ییز فشار زموږ فلج بهرنی سیاست هغه څه چې که د پاکستان پر وړاندې امکاناتو په تناسب باندې موږ نشو کولی چې بالمثل عمل ولرو یا دفاعي حالت ولرو موږ کولی شو چې په سیمه کې له ځینو نورو فرصتونو څخه چې خصوصا هغه د هندوستان بحث دی چې هندوستان بیا ګواښونه کړي پاکستان ته له دغسې فرصتونو څخه ګټه واخلو زموږ بهرنی سیاست یا په عموم کې اوسني واکمن څومره دا درایت اراده او ظرفیت درلودلی شي چې له دغسې فرصتونو څخه کار واخلي په دې هکله مېلمنو بحث وکړ تر بیا مو پاک الله عمل